اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ژغورنې غورځنګ چې د ظلم جبر پښتونخوا وطن باندې هغه تاریخي ظلم چې په تیر ټول تاریخ یې وشرموه، دومره ظلم ورسره وشه، د هغې په مخالفت کې ولاړ دغه ځوانان، دا ټول قام، دا پیغلې چې د خپلې خاورې د خپل وطن په خاطر یې تر اوسه پورې قربانۍ ورکړي دي. هم د پښتونخوا وطن شهیدان دي، د دې خاورې سپینګیري دي، د دغې خاورې وطن ځوانان و، پیغلې و چې په دې خاوره په جبر سره شهیدان شول، هغه ټولو روحونو ته سلام. د دغې قام اتلان چې په تیر تاریخ کې د تاریخ ډېرې لوړې او ډېرې روغې او ډېرې جګې دې وطن ته فتحه راوړي دي، هغه زموږ ټول چې څومره دي هغو ټولو ته د دغې تحریک لخوا د دوی روحونو ته، د دوی جدوجهد ته، د دوی په دې خاوره رښتوني ژوند ته سلام. پښتون ژغورنې غورځنګ چې د ډېر وخت نه د دغې ظلم جبر خلاف روان دی، د خپل تیر تاریخ د پلارونو نیکونو د هغې زوتوي او په خپله خاوره ظلم جبر نه مني. هغه د مختلفو مراحلو نه تېرېده، یو خوا په دوی جبر او ظلم روان و، بل خوا د دوی تنظیمي کارونه هم و. بار بار د دغې قام، د دغې ځوانانو، د دغې مشرانو، د دغې پیغلو چې کوم زموږ د تحریک سره تړون لري، د هغې دا غوښتنه وه چې دا تحریک دې خپل څه داسې یو خبره، داسې یو تګلاره ولري چې په هغې باندې کله موږ ځو، هغه تګلاره مکمله وي او هغه تګلاره موږ ته یو رهنمایي راکوي چې کوم کار کول دي، کوم کار نه دي کول، چې هغه د آیین اغراض و مقاصد په نامه باندې یادېږي. هغه نن چې څومره هم د پی ټي ایم مرکزي خلک دي، هغو په متفقه طور باندې منظور کړه او دا یې ومنه چې زموږ به دغه تګلاره وي. دغه تګلاره، دغه آیین، دا به ډېر زر زموږ ضلعو تنظیمونو ته او نورو ته په سافټ کې هم او په هارډ کاپي کې ورسیږي. د دغې راتلونکی چې څومره هم زموږ تنظیم جوړیږي، زموږ دلته جوړښت جوړیږي، هغه به د هغې تګلارې مطابق وي. موږ به خپل راتلونکی کار چې په دې تګلاره کې کوم موږ په اتفاق سره جوړ کړی دی، هغې مطابق کوو. خدای دې تاسو ټول خوشحال لري، خدای دې تاسو ټول آباد لري. مننه. پښتون تحفظ مومنټ زنده باد. پښتون تحفظ مومنٹ. پښتون بهادر پښتون. منظور پښتون.